صحابه کرام د حضور پاک سره مینا وا، حضور سره دومره مینا وا. ابو طلحه بن عامر رضی الله تعالی عنه یو سورلس کلن نوجوان دی. طلحه بن عامر، ټول وی طلحه بن عامر. کله چا زوی وشو دی هفته کې نوم ور باندې محمد طلحه کې دی ښا ان شاء الله. الله دې زمونږ بچی نیکان صالحان امين امين. طلحه بن عامر د سورلس کالو دی. حضور پاک چې کله د مکی مکرمه نه هجرت کو مدینه منوره ته لاړو نو مسجد قباء مبارک دی الله رب العزت زمونږ استاد بار بار حاضری نصیب آمین. مسجد قباء ته مو دی الله رب العالمین بار بار نوافل ته ورسوي. مسجد قباء کې مو دی الله رب العالمین خپل رضان ته جړه نصیب کی او مسجد قباء کې مو دی الله بار بار د نفل منزل نصیب کی. مسجد قباء د عامر بن طلحه کله دی، عامر بن طلحه بن عامر رضی الله تعالی عنه. دا قافله د حضور پاک راغلاو وخیو. ما خو د هجرت واقعات ولا بیان کړی، اخذ زلون مبارک ته خبر کوم چې کومړه کې د جانان مینه شي. نه دا د قلندر بابا شعر مې زکه ویل کله دنیا حسینان ټول مال راکړي دا هر سبب قربان کوم خود مینه جانان نه. طلحه بن عامر د حضور علیه الصلاۃ والسلام متعلق اشعار د زنانو نو اوریدل، جنکو نه اوریدل. جنکی پلار کې تمبلونه ور سره زنانه بر په چت باندې ناشته وي او هر یوی دا اشعار ول طلع البدر علینا، خدایا په مونږ باندې د سورلسم سپوږمۍ را اوختله، خدایا مونږ باندې هغه سپوږمۍ راغله الله چې د دنیا سپوږمۍ تینه شرمېږي. وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی. په مونږ باندې د الله شکر واجب نه دی بغیر د مطالبین او بغیر د غوښتنې او بغیر د درخواست د جمع کېدون. الله رب العالمین لوی احسان او مهرباني و فرمایله. ټول خلق هم دا شعار وی سیابا او د حضور پاک دراتلو انتظار کوي. او نوجوان الګ دی د 1415 یو روایت دی چې د 14 کالو نوجوان دی. طلحه بن عامر د اوخي مبارک نه وړاندې شي رستو شي بیا راتاو شي بیا راتاو شي. حضور پاک ته داسې وګوري او بیا ورته وجاړي بیا ورته وګوري بیا سترګې ډکې ډکې شي. حضور پاک نه صحابه کرامو دا نور خلق اخواز دی خوا کول چې دا اوخي مبارک ته لار کولاو پاتې شي. عام طور سره چې ملما راشي نو هغه داسې ترتیب ورته دا مشران برابرۍ دا دیو جنانا چې ګنده دا ملمه راوسته مې دي ملمنو د عوامو د دند لپاره خو هغه د تکلیف در رسیدو په وجه باندې لار کولاوي. سو کسان دی وړاندې روستي الکه ویلاره پرې دی. یو ځل شیخ صاحب رحمت الله علیه مونږ راوستو مدرسې ته. د شیخ صاحب عادت کریمه داو چې ډېر باندې نه ملاوېدلو. نو دلته روانو زموږ یو طالب العلم هغه یو کس دیکه ورکړه. بیا چې زلاړم نو زم بیا د جلسې نه بعد ورتلم مال چې حضرت صاحب تکلیف وته نه رسیدله. زما د خپل استادانو سره ډیره مینه ده الحمدلله. د قبر د خوري احترام په ځان باندې واجب ګڼم او دا زما د عشق فیصله ده، عشقي فیصله مې ده. ما تخپل هر یو استاد او شیخ دا ډیر محترم دی ځکه دوی نه مونږ ته د هدایت او د نور رڼا خودلې شوې ده. که دوی نه وي مونږ جاهلان وي. نو زلالم سبابانه ما ته وی چې مولانا صاحب مالچی جی وی پرون استاد یو طالب العلم مونږ نه خلق لري کول ورته وای چې دا سم کوي. ما چیرې چې تاسو له تکلیف دی وجنه وی خیر د استاد خلق دا د میرو د اطراف خلق دی به دوی پړ کې دا راځي چې یاره دا شیخ سے بکبر کوي نو پچا باندې خلق نه بدګمانه کو. دا هم د خاریو والا خلق ته وی هغه ته زمونږ عادتونه معلومي او دا د اطراف او د میریو بیا وی شیخ صاحب راته فرمایل تاسو ډیر ښه خلق دی الحمدلله. ټول الحمدلله. د ولی په خله چې خشوي کنه ان شاء الله خبرې د خیره سره او خو به ولی نه تاسو د خطوب سره خکری خونی وي د پښتنو معاملې ده بغیر لالچ او بغیر د سره مونږ تاسو سره مینا کوي مونږ سره محبت ساتي ګرمۍ کې یخنۍ کې تکلیف کې ځان را رسوي نو الله رب العالمین خو ګوري داسې مخلصینو ته. نو دا حضور پاک د دې اوخي نه خلقو صحابه یو خپل خوا کول چې دله تکلیف اون رسیږي. طلحه بن عامر رضی الله تعالی عنہ بزر راتاوش وړو کې ودقت نه حضور پاک ته فرمایلی او صحابي ورته عبدالرحمن بن عوف
دی ورته داسې الله سونی ولې دی خواشه مړه تاویږه د حضور علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک ده. طلحه بن عامر رضی الله تعالی عنہ عبدالرحمن بن عوف ته ولیدل سترګې ډکې ډکې شو. حضور پاک ته پته ولګېده چې سړی خفه شو. بچی دی خوا راشه. ټول صحابه کرام لوی لوی کبار صحابه هغوی روان دي په دې سفر کې. حضور علیه الصلاۃ والسلام طلحه بن عامر ته بچی دی خوا راشه. هغه په دې سر مبارک او تلاس کې خود ورته وی اے بچړیا ستا نام ده. ورته وی زمانہ مت طلحه بن عامر دا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل پلار دی ژوند دې کنا. ورته وی یا رسول الله زما پلار ژوند دې مور می ژوند دا. حضور تو فرمایل زمنګ نوړان دي رستو ولیکيږي. وی اے د الله حبیبا تا سره مینا دا. والله العظیم چې زما سترګې پتا باندې ولګېدلې د دنیا ټول هر سره نه پاتې شو. یا رسول الله چې تا ته ګورم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ورته وی ما سره دې مینا دا. وی او یا رسول الله تا سره مینا دا. ورته وی سمره مینا دستا ما سره. ورته وی والله العظیم د مور نه زیاته د پلار نه زیاته. حضور مبارک تو فرمایل چې دومره د مینې دعوه کې ماته د پلار سر راوړه. د پلار سر دې راوړه زه ستا منم. بس طلحه بن عامر رضی الله تعالی عنہ دیو انصاری صحابي سره توره دا تورې تنه واغستا په منډه باندې روان شو. حضور پاک ورته आवाज وکړ طلحه بن عامر اے بچړیا دی خواراش. ورته وی څنګه په منډه باندې لاړی. و یا رسول الله ولی بن زمان زما د پلار سر ستا په کار دی. دا خو ګران کار نه دی آسان کار دی. کته ماته وی چې ستا سر می په کار دی نه زب ځانتا مری باندې چاړه کې د مسر بد ځان نه جدا کم. دا خو می پلار دی. حضور علیہ السلام وتو فرمایل اے طلحه بن عامر من پچا باندې پلاران نه وجنو. من خو خلق ته د پلار احترام کوا پلار سره مینا کوا د پلار ادب کوا. راځه بچړیا راځه بس ما سره راځه. عبدالرحمن بن عوف حضور علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل زما دوخي جلب راوالی طلحه بن عامر ته ورکی. طلحه بن عامر رضی الله تعالی عنہ دوخي جلب نیولې. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي وی طلحه بن عامر وړاندې روان دي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته مخراواړي اس کی لبیک فداک ابي و امي یا رسول الله. زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. حضور ته فرمایل اے بچړی وړاندې ګورا ما ته مخ مراړه. ورته یا رسول الله دې صبرېږي نه. یو قدم مخ کې اخلي بیا دې خوا مخ راوړي. بل قدم مخ کې واړي بیا دې خوا مخ راوړي. یو صحابي ورته راغی ورته وی اے د الله بندا اسنه چر افرید نوزي. وې زما څومره خوش قسمت ایمان چې پلان دی خورو کې پروت ما او د حضور علیہ السلام اخرى باندې خپکی دي. ما د پاره به دا ډېر لوی اعزاز وي چې د حضور د اوخې لاندې خور شم ګرشم غبار شم. دا به څومره خوند کوي. تا ته د دې مینې څه پته ده. طلحه بن عامر رضی الله تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره دومره مینه وا دومره محبت و. مینه وی دغه ته چې د خپل معشوقي نزان سره قربان کی د خپل معشوقي ادا خپل کی. زما معشوقه په څه خوشاليږي هغه خوشاله شي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام د ډېرو کریمانو اخلاق خاوند دی. ځکه خو الله ورته سوی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ټول وای وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما نه لګلې حبیبا مگر د تمام عالم د پاره مې رحمت لګلې. قسم په خدای اے حضور پاک یوازې د انسانانو د پاره رحمت نه دی. قسم په خدای حضور پاک صلی الله علیه وسلم د مدینه طیبه د اخو د پاره
د مدینه منورې د ټولو حیواناتو د پاره رحمت ته عزیزانو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل طلحه بن عامر ذکر تلال شه. طلحه بن عامر رضی الله تعالی عنہ کور تلاړو سار وختي د حضور علیہ الصلوۃ والسلام دربار لزان رسوله. التا واضح شو چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدلته د جمعات بنیاد کړي. طلحه بن عامر مدینه طیبه ته مسجد نبوی ته ځان او رسولو. سورز الت د حضور علیہ السلام پسند کې تیرې کړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته بچا تو عام برابر کو دیو پمنډ باندې راغې. حضور پاک ته ابو مخ ته کې خدلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر ګلان دی ورته لیدل. د رب العالمین فیصله داسې وی کله کله. طلحه بن عامر سورز رانغه. حضور پاک ته پوښتنه کوي چې طلحه بن عامر رانغه څه شو؟ د درې صحابو نه تاسو کو یاره مونږه هغه نوجوان نه ګورو طلحه بن عامر نه راغله. چا ورته فرمایل محبوب هغه بیمار دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ولخا تاسو ما ته مخکې ولې حل نه ویلو؟ طلحه بن عامر بیمار دی او مونږ ته حل نه وای تاسو. علی شیر خدا ته وی اے د کاکا زویا ابا بکر صدیق ته وی وا ابا بکر صدیق زچ لار شو منگو تاسی دو طلحہ بن عامر تپوستا. طلحہ بن عامر بیمار دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام را روان دے. صحابہ کرام عمر سره را روان دي. د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په قیادت کې طلحہ بن عامر کور ترال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دروازه اٹکولا. دنن آواز راغے سوکی وی فرمائل انا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. طلحہ بن عامر پکٹ کی ادری دلو. مور ورتوی بچڑی یقینا قدم غستلین شپری با اوزی وی زما گرانی مورے تا تسپتا دا رحمتا للعالمین میں کور تراغے. دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پا مینا کی طلحہ بن عامر دا کٹ نپاسی دو. یو قدمنا دو قدمنا وم قدم سرا طلحہ بن عامر پریوتلو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تا خبر ملاو شو د ستر امر لانه دے راغلے حکم د ستر راغلے نہ دے. مور د طلحہ بن عامر راغلا ورتوی اے د اللہ حبیبا بچے می پریوتے دے بی ہوش دے. حضور مبارک راغے لاس مبارک ورت پتندی باندھی کی خودلو ورتوی اے بچڑیا اے طلحہ بن عامر لگما تا اوگورا. طلحہ بن عامر دلاس لگی دو سرا سترگی مبارکی کلو کڑلی. دو حضور مبارک پوکا باندی لاس کی خودلو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تے فرمائل اے اللہ حبیبا اے اللہ حبیبا لاس مبارک دراکا. حضور مبارک میں لاس ور نزدیکو پخپلی سینہ باندې او لگاولو بے تندی تا یولولو. د تندی نه باندې پخپلو شندو باندې کی خودلو او لکه د ماشوم غوندې لاندې غر کیږي. اے طلحہ بن عامر جاڑما ما تا پتہ نہ و چت بیماری. طلحہ بن عامر فرمائل یا رسول اللہ پا درد خفا نہیں ما پا بیماری خفا نہیں ما. اے دا اللہ حبیب تا پا گرمی کی راغ للی ستا پا خلو باندی خفا ما. طلحہ بن عامر اوچت کرلو. طلحہ بن عامر واچولو. حضور مبارک میں ورتا سا الفاظ ویل داغی نباد. طلحہ بن عامر و توجلل و اید اللہ حبیبا اید اللہ حبیبا زمادی پر رب ذوالجلال قسم ہوئی زمادی پر رب جناب محمد الرسول اللہ پہا رب دی زما قسم ہوئی چچا پا منگ باندی دی دنیا بھی مثال رنا روڑلا. زما دی پا اگر رب قسم ہوئی چا اید اللہ حبیبا ما تا دا ارچا نگرانی.
ټول الحمدلله. حضور ته فرمایل وا طلحه بن عامر الله بدی جوړ کی دی ورته اجل وینا یا رسول الله یا حبیب الله ز بیماری ما زما دروغې دوسه پروګرام شته دینا ز دنیا نتلون کې ما خو زما یو درخواست دی. څه درخواست دی طلحه بن عامر؟ درخواست مې دا دی چې ما رب العالمین وبخي کنا. حضور مو فرمایل لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. اے دا اللہ محبوبا، اے دا اللہ نیک بندہ، اے دا رب العالمین پذات عاشقا تا تصفت دا زمات جبرائیل علیہ السلام فرمائی حدیث قدسی دے چې حضور تعالی فرمایلی دي چې کوم کسان تا سره د ځان نه ډېر مینه کوي الله جل جلاله وي دغه خلق کامیاب دي عزت نه رضای ما. طلحه بن عامر وي والله بالله زما دې پر رب ذل جلال قسمی محبوبه چې تماته د هر چا نگرانی. حضور فرمایل بالکل به الله جنت ته بوزي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چراتلو سترګې مبارک ډکه شوي خو بیمار ته بزر جاړینا، بیمار ته تسلی ورکې، بیمار ته ټیک ان شاء الله. ته طلحه خاندان راجم کو ورته وې داسې چلې چې درخواست درته کوم دې پرې خو دوی ته موږ سم مشوره کو به راځو تا ته وې ښا دې کېنه ولو تکي ورته برابر کړه. حضور مبارک هغه ته ورغه وې طلحه بن عامر بیمار خطرناک دی خو ګوره ګوره کله وفات شي کنه نو ما براو غواړي ورته جنازه زمانه پټه مکوي. هغه ویل ډیره خلا واپس دی رال. حضور مبارک چې وتراغه ورته وی طلحه بن عامر وی ته ټیک ان شاء الله ټیک بشي تاسو رب الله د رحم د کرم معامله و فرمای. ستا ډیر خپل ژوند را روان دي ته مخه پکېګا تا یو قسم تسلیم ورکيو زیر مرکی چې تا روان ژوند ډیر روخانه او مزیدار ژوند دی. طلحه بن عامر ته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غاړه ورکړه. علی رضی الله تعالی عنہ وتا پسینه باندې ځان ورنږدې کو ورته فرمایل طلحه بن عامر مخخرا سره کومنګ زو مختا. حضور مبارک چې ورنږدې شو طلحه بن عامر رضی الله تعالی عنہ مبارک می وتو قتل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام طلحه ته ګوري، طلحه حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته ګوري د دوه سترګو مبارکو مقابله ده. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک طلحه ته ګوري، طلحه حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته ګوري. علی شیر خداوی والله العظیم د طلحه د سترګو نه وخت درې رواني شولي اوخ کی مبارکی صدا سے روانی صدا سے روانی صدا سے روانی. د حضور علیہ الصلوۃ والسلام شونډو مبارک د چما اولیدل د حضور مبارک شونډي مبارک رپیدلې. طلحه بن عامر ته فرمایل اے طلحه بن عامر مخه خرا سره او کاز در روانه. طلحه بن عامر رضی الله تعالی عنہ د دو کون سردار تا فوق مبارک باندې خلقی خودلا او حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره مخه کوي جاری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اے الله محبوبا زما ارزو تمنا داوا چې دستا غلام وې ما دستا خدمت کوله، ما دستا په خدمت کې ځان ستړی کوله، شپه ورستا دربار وې زپ کې غلام وې. اے دا اللہ محبوب ارمان میں پزړه باندې پاتې شلو ما ته دعا کوا. حضور علیہ السلام ورته دعا وکړه. طلحه بن عامر رضی الله تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدائی رااله. طلحه بن عامر ټول خپلوان را جمع کړل ورته وی اے خپلوانو اے عقاربو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاسو ته فرمایلا وی حضور علیہ السلام مونږ ته سویلی ته تپوس مکوا او ورته وی والله
د حضور علیه الصلاۃ والسلام د خبر نه ماته پته ولګیدلا، خو تاسو را تخکارا کوي، بار بار اصرار کولو، خو چا مرته حل ویلو. طلحه بن عامر ورته او جړل، وی حضور علیه السلام تاسو ته فرمایل چې کله طلحه بن عامر وفات شي ما جنازې تراولای. خاندان دا خبر اوریدو سره پجړا شو، ورته وی اے طلحه بن عامر زمونږ استاد په منځ کې ډېره فاصله وا، تعالی دا خبر چارا او رسولو. ورته وی دا خبره مال د جناب محمد رسول الله عشق او محبت را رسول دے، دا د حضور پاک د عشق او محبت نتیجه ده. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی شونډه مبارک چې هغه خوځولې مال پته ولګیدا، خو بس دا څه خبره ده چې زمام یو درخواست اوري. څه درخواست دی؟ طلحه بن عامر ورته وی درخواست مې داده زه وفات کیږم عن قریب، خو ګره که زه وفات شم زما جنازه به د شپې کوي، چند کسان به کوي او زما جنازه ته به حضور پاک نه راولي. طلحه بن عامر ولی حضور ما راولي او ابن به راولي. سو وجدا وې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د کلی ندی خوان د منافقانو لوی کله پروت دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دشمنانم لري، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخالفینم لري. اسنه چې طلحه بن عامر جنازه تر روان شي دشمنان ورتلار کې کینی او حضور علیہ الصلوۃ والسلام له تکلیف نه رسیږي. فلهذا ز پاغي جنازه باندې بسو کما چې زما محبوب تا زما د جنبات تکلیف وي، مال حضور مراغواړي. طلحه بن عامر رضی الله تعالی عنہ کلک درخواست کو ټول باندې اومنلو نه راولې وینا. درېم ورځ دا بیماری سخت شولا، مور ته وی اګران مورې ما ترا نږدې شان لاسونه برکا د طلحه بن عامر مور لاسونه برکړل او یا رب العالمین کزما مرګ د ورځې وی یا الله مرګ را تشفی ته قریب راولا. مور لاسونه لاندې وګرځول ورته وی اے بچړیا مرګ ولې غواړي؟ وی اے ګرانې مورې کزما مرګ تقدیر کې لیکل شوی وی نو الله رب العالمین نشپه کې غواړم، ورس کې ذکر نه غواړم چې جناب رسول الله ته خبر ملاو شي هغه به ما پسې تکلیف وکي. فلهذا زه تکلیف کې ما خو چې حضور له تکلیف اون رسیږي، حضور پاک له تکلیف اون رسیږي خیر ده که زه تکلیف کې شم نو دا سباک نشتا. طلحه بن عامر رضی الله تعالی عنہ مور ته وی چې مورې زما یو درخواست او هغه دا چې که زه وفات شم نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره به دا د ایمان رشتہ نه پرېږدئ، بار بار به د حضور علیه الصلاۃ والسلام دربار ته ورځئ او مورې ګورې زما په حضور پاک ډېر ډېر سلامونه وایا. مازدیګر ته قریب طلحه بن عامر بیماری سخته شوه چې نور پرېوتو حالات ته شو، نور پرېوتو د ماښام وخت داخل شو. طلحه بن عامر انا لله و انا الیه راجعون سترګې ورغلې. طلحه بن عامر رضی الله تعالی عنہ د خپلوانو د ټولو وړاندې دا وصیت کړو، غسل ورته ورکو. په دې مشوره وشوه د مدینه منورې د خلقو عادت طیبه داو چې مړې به اوس نه به ایثار اورو. اوس په مدینه منوره کې د ټولو عربو خلاف یو عادت ته چې مړې اوس او سمرت ټیم بکیوي چې صرف داغي غسل او لامبول پکې کیږي، باس داغي کفن برابرېږي، نور هغه ګنټي او ټیمونه پکې نه. بس د مړي خاندان ناس مقبري تلار چې مشرانی او چې چار جنازه ور سره کړي بس هغه راځي او په دې سینه ورته لاس راکاږي داس. او چې کوم په اطرافو د مدینه منوره کې وفات نو دا غوي دا دستور دی چې اجره کې یا داسې او بیٹک کې با قران کریم پروتي سپاره ډېری اره خپل برازي رشتہ دار دوست درنه کوټه ته بر نوزي التنیمه سپاره تلاوت یو سپاره تلاوت سمره چې وسه غو کی واپس راشد دي مړي د وارث په دې سینه باندې لاسونه داسې کی دي او ورته وي فصبر جمیل. دا ورته وي صبر ډېر خده، ان الله مع الصابرین، الله د صابرانو سره دی. انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. دا د صبر متعلق آیتونه ورته وي پسینه ورته لاس راکاږي او ترازی داس دا یو سم دا عادت
طلحه بن عامر رضی الله تعالی عنہ مبارک جنازه وشوا د شپې دفن شو خخ شو درې ورځې بعد حضور پاک علی شیر خدا ته وی اے علی د کاکا زویا طلحه بن عامر تپوس مونږ کو دوی چې لاشو طلحه بن عامر بسنګ شوی حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې روانې دو یو کس ورته راغی د دوی دی کلی دی ورته وی یرا قباء نه راغلی وی آو وی طلحه بن عامر څنګه هغه صحابي داسې ورته ولیدل سترګې ډکې ډکې شي ورته وی اے د الله حبیبا ستا عاشق نن درې مورز دا دنیا نه رخصت شوی دی حضور پاک ځان سره سو صحابه واغستل دارک لاړ القباتا د حضور علیه الصلاۃ والسلام قبرستان ته طلحه ورسیدلو طلحه بن عامر په قبر باندې د دوه کونو سردار ولاړ دی صحابه ته اے صحابه کرامو په طلحه باندې جنازه کوو طلحه رضی الله تعالی عنہ باندې جناب محمد رسول الله دوباره جنازه وکړه حضور پاک فرمایل اے صحابه کرامو طلحه په اخري تکبر کې دعا وغوښتله ډېر وګړه دعا وغوښتله خو دعا کې الفاظ دادي اے رب العالمین خدای طلحه بن عامر سره دس ملاقاتو کا یا الله چې طلحه ته خاندي او رب ته طلحه ته پخنداشي طلحه خدایا داسې ور سره ملاو شه چې طلحه تا نستا بلیدو خوشاله شي او ربا ته طلحه په دیدن باندې خوشاله شي الله طلحه سره داسې ملاو شه علی شیر خدا وی چې حضور پاک په یو قبرستان کې همداسې دعا نه وکړي دا امتیاز دا مقام دا شان د طلحه بن عامر رضی الله تعالی عنهما دی طلحه بن عامر سره حضور پاک دومره مینه وکړه حضور پاک چې کله قبرستان ته ودرېدو او به او فرمایل صحابه تاسو له پته ده چې طلحه بن عامر الله باندې څومره محبوب څومره ګرانو طلحه بن عامر رضی الله تعالی عنہ عزیزانو د حضور پاک سره د دولت په بنا باندې مینه نه ده کړې د مال په بنا نه ده شوی د حکومت په منصب نه ده شوی بلکې د حضور پاک سره د ایمانی مینه وا ایمانی محبت حضور پاک په هر څه باندې مقدم غنلو حضور پاک ته دومره مقام ورکړو قسم په خدای کې د زنانو حال وګورئ د انصار یو زنانه حضور پاک تراغلا ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ډیر زیات محبوبي حضور پاک ته فرمایل الله رب العالمین سره د استاسي ملاقات په خوشحالي کې نصیب شي انصار ز تاسو نه ډیر خوشاله او حدیث هم دی چې د محبت او د کامل ایمان نه خصدا محبت د انصار سره کامل ایمان دیتا وي چې د انصار سره محبت وساتي او د نفاق او د منافقت علامه صدا چې د انصار سره بغض وساتي نو اے انصارو تاسو هغه خلق یې په یو مقام کې صحابه راغله حضور پاک ته وي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا تاسو هغه خلق چې ما سره بیعت کړو د دنیا ټول خواهشات هم د خپلان نکړل حضور پاک ورته دعا کړي یا الله انصار ته او مهاجرینو ته مغفرت نصیب کا نو تاسو ډېر محبوبین یې حضور ته ما ته ډېر محبوب یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور مبارک ته فرمایل او ډېر تاسو صحیح ول اخذ مبارک بیا ورته وي اے الله محبوبا ما ته ګرانی حضور پاک ته فرمایل تا رښتیا ویل حضور پاک تو فرمایل اے د خدای پاک نیکی بندا ته رب العالمین ګرانی حضور ته فرمایل الله رب العالمین دې تا ناراض شي دی ورته بیا په جړا شولا ورته یا رسول الله زما در سره مینا ده صادر مبارک اوچت کړلو حضور پاک ته او معصوم را وړاندې کو ورته یا رسول الله دا معصوم والا حضور ته فرمایل اے
مومنی زنانا زبدی ماشوم باندې سوکما ورته یا رسول الله دا ځان سره کا کله چې پتا په جنگ کې د غشو باران جوړ شي یا رسول الله زما بچي به ورته ډال کی چې پتا باندې غش اون لګي څه دې خیال له اوس دا دغه زنانه ته پوسو کا چې دا چا ماشوم شوی د ورځو دا تورزو ماشوم ته حضور پاک ته راوړه حضور ته و فرمایل دا یو س الله رب العالمین دې په دې ستاسترګي یخي کی دینه دې الله لوی عالم جوړ کی وې دا زنانه ورته بیا اصرار کوي چې نه یا رسول الله ودا بچي والا حضور ته و چې دا ما تقبول شو ته واپس یو س الله رب العالمین دې تا ته دسترګو یخواله وګرځي وې ته بار بار دا اصرار ولې کوي ځکه کوم چې زما خاوند اوس وفات شوه دی پورز د قیامت باندې با شهیدان د شهیدانو مین ګرا پاسي کی فخر بکې چې زما زوی د حضور پاک په قیادت کې شهید شوه دی نو زما زوی نشته بل یا رسول الله سره چې مرګ را نشي نو دا ځان سره یوسا چې پورز د قیامت باندې زم د شهیدانو میندو کې راشم الله رب العالمین دا غي بچینا د زمانه لوی ولی وګرځولو او په دور د حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په یو غزوه کې د مجوسانو سره لوی غزوه راغله مخته او د امیر معاویه رضی الله عنه په قیادت کې د لګ عمر بیا دی به شهید شو او امیر معاویه باندې جنازه وکړه او به و فرمایل چې دا هغه شخصیت ته چې حضور پاک د لپاره دعا غوښته و عزیزانو حضور علیه الصلاۃ والسلام سره د سرانه ومینا دا سو وجو د امینه ولي وا دا الله نه یریدل دا الله نه دومره خوف او یره ور سره وا ما تاسو ته وړاندې د عمر رضی الله تعالی عنہ واقعا بیان کړی و عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وای ما ډیر مخونه لیدلی خود عمر رضی الله تعالی عنہ او خپل پلار د اشاره وکړه د دې په شان د الله نه یریدونکو مخونه باندې لیدلی بی عائشہ نه صحابه تاسو کوي چې اې د مؤمنانو موري سعلمو سو جوا وای عمر هغه سره چې امیش به الله تشبکه جړل او دا به فرمایل چې څومره بناشنا خبره وا یو ځل عمر رضی الله عنه فرمایل والله کدا ټول خلق الله وبخي او اعلان وشي چې یو کس پکې الله نه بخي نور ټول الله بخلی نو عمر رضی الله عنه فرمایل و اذا هغه کس به مچما به الله اون بخي دا الله نه دومره یریدلو عمر رضی الله تعالی عنہ او یو ځل وای که الله اعلان وکړي چې ټول خلق مې نه دی بخلی یو کس مې بخله عمر صاحب وای چې هغه بم زېم ان شاء الله چا دې تاسو بیا عمر بن الخطاب هغه کوم یو زېم او د کوم یو زېم سو وجدا وای دغه مقام باندې الله دغه مقام راکو دی مخکینی مقام باندې چې زه د الله رب العالمین انتهایی عاجز او کمزور انسانم ډیر ګناهګارم نو ما په خپل ګناهونو باندې فیصله دا وکړه لیکن مالک الملک رب العالمین فیصله دا سدا چې کوم انسان ځان کې خوف الهی راولي د الله نه یې رزق کې راشي نو الله وی داغه د بخنی ذمہواری په ما د خدای خپل ذمہواری ولی من خاف مقام ربه جنتان کم خلق چې د الله نه یریږي کم خلق چې د الله نه خوف یې ور سره وي هغه ته الله جنت ورکړي د دوه باغونو الله رب العالمین دی منګو تاسو ته د خپل خزانو نه خوشحالی را نصیب کی او رب لا یزال دی تمام کائنات سمره انسانیت چې دی او مونږ په گمراهو کې مبتلا یو الله دې موږ ته د هدایت دروازې کولاو کی عزیزانو نن مونږ تاسو سره دا فکر ډیر کم دی مونږ یو کدا ژوند د دنیا نو ټول عمر به ژوند دی دا نه دا ټول د دنیا ژوند دا به ختم شي دا به ضایع شي او مونږ تاسو به ان شاء الله د خپل اعمال سره زو دنیا د عمل زیره د عمل پټه دی او پدی پټی کې ځان لا ازغی کرل نه دی پکار بلکې دیګه ځان له ګلان کرل پکار دی او هغه شاعر وای کرد ګلو کچی سیمه دی گلزار شي نو دنیا کې کرد ګلو پکار دی کی کران کرل نه دی پکار ځانتا چې پاسغو کې به سره لاس نشي وهله او دارنګ دنیا په حسینانو باندې خپل جانان مبهلی د قلندر بابا رحمت الله علیه د دې شعر مصداق خپل ژوندۍ وګرځوي کله دنیا ټول حسینان او د دنیا ټول خوبصورت ما تاسو ګرا کی دا ټول به قربان کم دا ټول به پریدم خود مين جانان نا سچ مونږ تا قای نامدار جناب رسول الله وي ان شاء الله پاغي باندې به عمل کو
کومونه چې موږ ته حضور پاک د منی حکم فرمایي هغه نه بزان بچ ساتو موږ او تاسو ته الله رب العالمین چې کلم دا کلمه اوله چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ایمان پټي دا مکلک او تړله الله فرمای بالعروه الوثقى انفصام لها منګول په کله کې اولګوي شلوي بینا پرېدای بینا سمانا دغه الله حکم ته وګورو دا الله مونږ ته حکم د مانځ کې مونږ وکاو ان شاء الله دا الله مونږ ته حکم د روزه کې روزه بنې سو ان شاء الله دا الله مونږ ته حکم د jihad کې jihad وکاو ان شاء الله دا الله مونږ ته د حج حکم کوي حج وکاو ان شاء الله دا الله مونږ ته د زکات حکم کوي زکات ورکاو ان شاء الله دا الله رب العالمین مونږ ته د صله رحمه حکم کوي یو بل سره صله رحمه کوي صله رحمه وکاو منګو تاسو دغه الله رب العالمین څه حکم کوي چې یو بل سره داسې ژوند تیر کوي چې د یو بل مال مغصب کوي دا بنه کوي ان شاء الله بیا به خوشحالي وي بیا به باقی زندگی د سکون او د آرام وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین